تر شاوخوا لس کلن ځنډ وروسته د بغلان د بورې فابریکې تازه فعالیتونه. دا فابریکه د تاریخ په اوږدو کې د وخت د حکومتونو د لږ پاملرنې له امله تړل شوې پاتې شوې ده. د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي چې یاده فابریکه یې فعاله کړې او د فعال ساتو ته یې ژمن دي. یاده فابریکه تل د خامو موادو د نشتون له امله له کاره غورځېدلې. اوس څرګنده نه ده چې ځایي چارواکي به تر کومه بریده د خامو موادو په ورسولو وتوانیږي. د بغلان د بورې فابریکه په 1319 لمریز کال کې جوړه او په 1380 لمریز کال کې د خامو موادو د نشتوالي او پرله پسې جګړو له کبله یې کار ودراوه. په 1383 کال کې یو ځل بیا خصوصي سکتور ته وسپارل شوه چې بیا هم د کافي اومه موادو او په تیره بیا چاغندرو نشتوالی د دې لامل شو چې خصوصي سکتور په 1391 لمریز کال کې د بغلان د بورې فابریکه بیرته دولت ته وسپاري او حکومت په 1392 کال تر یو وخت فعالیت درلود، خو بیرته بیا د چاغندرو د نشتون له امله وتړل شوه. شمال ختیځ کې د سپینزر دولتي شرکت مسؤلین وایي چې بغلان د مناسبې هوا په درلودلو سره د چاغندرو لپاره ښه ځای دی او زیاتوي چې د دې فابریکې په فعالېدو سره څه باندې زر فني او غیر فني کارکوونکو ته د کار زمینه برابریږي. د دې فابریکې خام مواد چغندر یا لبلبو دا تشکیلوي چې د زراعت له پلوه په بهترینه نتیجه پایله په بغلان ولایت کې سرته رسېدلې ده. کله چې دا کمپاین شروع کیږي همزمان شپه ورځ 350 نفره مسلکي فني کارمندان په کار بوخت اوسي او په ضمن کې 200 نفره خدماتي کارکوونکي مصروف د کار کیږي. د بورې فابریکې عمر خوړلي فني کارکوونکي حاجي اسدالله چې څه باندې 3 لسیزې په دې کارخونه کې کار کړی وایي چې په کافي اندازه د چاغندرو په شتون کې دغه فابریکه په 4 ساعتونو کې څه د پاسه 500 بوجې بورې د تولید وړتیا لري. از زمان جمهوریت این فابریکه سقوط کرده بود. 3 سال پیش از امارت سقوط کرده بود و بالاخره بعد از سر سعی و توجه امارت اسلامی این دوباره احیا شد که امروز عملا میبینید که در یک شبانه روز در یک شب 500 بوجی 600 بوجی شکر تولید کرده میتونه در صورتی که مواد خامش باشه. د بغلان د بورې فابریکې لسګونه جریبه ځمکې په وروستیو 3 لسیزو کې غصب شوي. د چاغندرو کروندګر غوښتنه کوي چې دا ځمکې د غاصبینو له کنټروله وایستل شي. دلیلش چون چپاول که کس توجه نمیکرد به این دارایی مملکت است. سطح افغانستان هم یک فابریکه هست. این تابعیل حالا فضل خداوند حال شما میبینید که کلا که در اصل و اهمیت زندگی میکنن.